سلامونه دوستانو، په دې له شروع جوړ به وای لکه څه ډول چې تاسو ته ښکاره معلومه ده. څه وخت مخکې د ډاکس په نوم ایر ډراپ راغلی په ټلګرام کې بوټ او تاسو ته فری کوینز درکول او اوس مهال یې فری ارنینګ پای ته رسېدلی دی. دغه د اګست په 23مه نیټه لیست کېږي. همدې کنسپټ باندې جوړ شوی یو بل فری ایر ډراپ راغلی دی د ډي واک په نوم او بالکل مکمل سیستم انټرفیس هر څه د ډاکس په شان دي. نو تاسو هم راشئ دغه سره ضرور یو ځای شئ، ځکه چې دوستانو دا سیستمونه بوټونه ځکه تاسو ته پرووایډ کوم چې دې کې هیڅ کار نشته، نه ټپونه شته چې تاسو پکې وکړئ، نه زه کوم نور سختې میشنې پکې سمپل څو ټسکونه پکې دغه کمپلیټ کړئ، هغې سره تاسو ته فری ډاکس درکول کېږي او همدارنګه که تاسو ملګري دعوت کوئ په هغه باندې هم تاسو درکول کېږي. راځم په دې ویډیو کې پوره طریقه درته ښایم. د دې ویډیو په ډسکرپشن کې لینک شته، کله چې په لینک باندې کلیک واخلئ تاسو د ویډیو ټلګرام ته باید تاسو ټلګرام ولرئ، هغه ځای تاسو په اسانۍ سره جوین کولی شئ. نو را به شئ کله مو چې دغه بوټ دلته په لاندې سټارټ بټن درته راځي، په سټارټ باندې کله کلیک واخیستم بیا تاسو ته وایي چې تاسو زموږ دا دوه چینل دا دوه اکاونټونه فالو کوئ. لومړی به دوی ټلګرام کوم چینل چې دی هغه فالو کوئ ورته دغه ځای نه. کله مو چې فالو کوئ بیرته بیک راشئ، بیا د دوی ټویټر اکاونټ چې کوم ښکاري دغه فالو کوئ. په ټویټر باندې ورته کلیک واخلئ، سیده بیا مو ټویټر ته د اکاونټ به فالو کوئ، بیرته به بیک شاته راشئ دغه بوټ ته. اوس به راشئ په پلی بټن باندې به ورته کلیک واخلئ. کله چې تاسو په پلی بټن باندې کلیک واخیسته دلته به تاسو ته راخلاص شي او دلته دوستان تاسو ته ښکاري دلته په لاندې لیټس گو آپشن چې کوم ښکاري په دغه کلیک وخلئ. اوس تاسو اکاونټ چې کېږي کتل کېږي ویریفیکیشن ترسره کېږي. نو دغه د دوستانو زموږ اکاونټ چې کوم دی هغه ویریفیکیشن ترسره شو او دې وروسته دوستان تاسو بیا راشئ کنټینیو باندې کلیک واخلئ او هغې وروسته به تاسو راشئ او دلته تاسو ته ښکاري وایي چې تاسو مقصد 15 کلو راهیسې کېږي چې ټلګرام استعمالوئ، خواوشا 15 کاله مو کېږي. قسم په ډاکس چې ماته ویلي چې تاسو شپږ کاله کېږي ټلګرام استعمالوئ، خو پریمیم یوزر هم یم د ټلګرام، هغه هم جایزه ماته راکړه. نو دلته تاسو ته ښکاري اوس مخکې لاړ شئ ټوکن تاسو ته فری درکول کېږي او دغه د وګورئ موږ ته 7300 ټوکن تقریبا دغه اوس راکړل په صرف په لومړي وار باندې. دا فاینټونه موږ ته راکړل، دومره فاینټ یا کوینونه موږ ته بالکل فری راکړل او تاسو ته د ټلګرام په عمر باندې پیسې درکوي. تاسو ټلګرام څو کاله کېږي استعمالوئ، هماغه مطابق تاسو ته فری کوینز درکول کېږي. اوس تاسو دغه 1300 کوینز یا 1000 کوینز ما په 15 کالو باندې وویشئ چې په کال کې څومره راځي، تقریبا تر 1000 زیات راځي. دومره فری کوینز تاسو ته د کال په استعمال باندې درکول کېږي. تاسو کوشش وکړئ چې څومره اولډ اکاونټ لرئ، زوړ اکاونټ د ټلګرام لرئ، هغه راخوا ورته جوین شئ تر څو تاسو ته ډیر پوینټونه فری درکړي. بیا راشئ تاسو ته ښکاري مکمل سیستم انټرفیس ټسکونه هر څه د هماغه ډاکس په شان دي، هېڅ څه پکې تغیرات دومره زیات نشته، هماغسې ټسکونه لري. تاسو کولی شئ سمپل دغه ټاسک باندې کلیک ورته واخلئ، ټاسک به کمپلیټ کړئ. کله مو ټاسک کمپلیټ کړئ لکه اوس دغه ټویټر اکاونټ زه فالو کوم، مختار فالو کړی، بیرته بیک راشئ کلام باندې کلیک وخلئ، دا به تاسو سره کلیم شي. بل ټاسک هم داسې کولی شئ، بل ټاسک او که چېرته داسې کوم مشکل پکې راتلل لکه دغسې بیا راشئ پورته دغه درې ټکي کلیک کړئ او ریفریش یې کړئ، بیرته به دغه ستونزه حل شي. نو په دغه طریقه تاسو بالکل کولی شئ ستونزه نه لري، یو بهترین ایر ډراپ ده. او که چېرته تاسو غواړئ چې ملګري ورته دعوت کړي، دې خوا ته د فرینډ اپشن باندې کلیک واخلئ، دغه ځای نه په انوایټ کلیک واخلئ، تاسو لینک هم کاپي کولی شئ. همدارنګه دوستانو تاسو کولی شئ چې مستقیما ملګرو ته شیر کړئ لینک او ستاسو ملګري چې هر یو کس راځي تقریبا تر 0 پورته کوینز پر یو ریفرل باندې تاسو درکول کېږي. دا د ډاک څخه هم زیات فری کوینز ورکوي. نو راشئ دوستانو هم د اوس په ګډونو کې هېڅ کار هم نه غواړي، سمپل تاسو ټلګرام څو کاله کېږي تاسو ټلګرام استعمالوئ، د ټلګرام د عمر په د استعمال په اساس تاسو ته فری کوینز درکول کېږي. که تاسو اضافي کوینز غواړئ ټاسکونه مکمل کړئ، همدارنګه دوستانو په ورځ کې یو وار خلاصوئ او ملګري ورته دعوت کړئ چې تاسو ته فری کوینز زیات درکول شي. او دغه دوه میشنې چې کوم دي دا پکې اوس کار نه کوي، یو کنیکټ والټ اپشن کار نه کوي، بل پکې دغه نوم سره تاسو دغه د ډاګز کوم ایموجي دی هغه اډ کړئ، هغه نه کېږي. او بل همدارنګه دغه 15 ملګري انوایټ کړئ، تاسو 100,000 فری ټوکنز درکول کېږي. دغه میشنې تر اوسه کار نه کوي، ممکن ژر فعال شي ځکه دغه بوټ چې دی نن ورځ فعال شوی دی. نو دا وه زموږ ویډیو لایک کړئ، مخکې نور ملګرو سره شیر کړئ.